د ایران یو عدالتي ویان ویلي دی د اعلی محمدي نومي خبريالي په ضد به د مې په یو کم دیر شمنټه او د شرق نومي ورسپانې خبريالي نیلوفر محمدي په ضد به د مې په دیر شمنټه د مقدمه اورونه کیږي. ایرانی چارواکو دوه خزینه خبريالانه د امریکا سره په مرسته او ملي امنیت ته په ځان رسولو تورنې کړې دي. د دوانو خبريالانو په ضد د مقدمات په داسې حال کې کیږي چې د ایران مطبوعات وايي د ایران یو عدالت درې نورو کسانو ته د منشیاتو په تورونو د مرګ سزاګانې ورولې دي. خو پیرس کې ایرانی فعالانو د ایران د حکومت د غتورونو رد کړی دی او د احتجاج په وخت یې ویلي دي په هیواد کې د پرم نه احتجاجونو په سر خلکو ته د 500 سزاګانې ورکړل کیږي. ډیر لوی ظلم او زیاتې کیږي. دا ټولې تیزندۍ د دې لپاره ورکړې کیږي چې خلک په کورونو کې د نن او د فشار د لاندې وساتل شي او دا چې په هیواد کې ویره او دهشت خور کړي. د احتجاج په وخت د بخښنې نړیوال سازمان د فرانس صدر هم د 500 سزاګانې غندلې دي. د مرګ سزاګانې په احتجاج کوونکو د دباو لپاره کارول کیږي. خو یادونه کوم چې د عالمي قانون د لاندې هغه هیوادونه هم د مرګ سزاګانې نشي ورکولې چې د نړیوالو معاهدو تصدیق یې نه وي کړی. د مرګ سزاګانې یوازې د وینې تویولو په چارو کې کارول کېدي شي. خو هلته یعنی ایران کې د ازادۍ اظهار غونډې محاسبه کارونو په سر هم ورکړل کیږي. تیرونه د امریکا خارجه وزارت ویلي کوم درو کسانو ته چې د ایران عدالت د مرګ سزاګانې ورولې دي دغه کسان د کورد نسل دویش کلنې مهسا امینی د مرګ خلاف په احتجاجونو کې برخه اخیسته و. We joined the people of Iran and the international community. موږ د ایران له ولس او نړیوالې ټولنې سره په ګډه د ایران له حکومت غوښتنه کوو چې د تیزندۍ پر سزاګانو د عمل نه کوي. دا د شرم او بنیادی حقوقو په ضد مقدمه ګڼل کیږي او دا شی چې د ایران حکومت تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د مهسا امینی پر مرګ ل راپارېدلو احتجاجونو هم څه زده کړه ونه کړه. موږ یو واری بیا له ایران غوښتنه کوو چې د خلکو وژنې د دروغ مقدمه او د بشري حقوقو سره غړونې دی ودروي. سکو هم د ایران حکومت د نړیوالې ټولنې د تورونو منلو نه انکار کوي. خو د متحده قومونو د بشري حقوقو دفتر روانه میاش په ایران کې احتجاج کوونکو ته د مرګ په سزاګانو اندېښنې خوده دي. On average, so far this year, over 10 people are put to death. اوسطاً روان کال په هر اونۍ کې لسو کسانو ته تیزندي ورکړل شوې ده، کوم چې په نړۍ کې تر ټولو زیاته شمیره ده. د جنوري اولنۍ نیټې نه تر اوسه پورې تر 210 نه زیاتو خلکو ته د تیزندۍ سزاګانې ورکړل شوې دي. په ایران کې په احتجاجونو سخت بندیزونه دي. خو په ګردنړې کې ایرانی وګړي پر لپسې د ایران د حکومت په ضد د احتجاجونو په محل تورونه پوره کوي چې پرم نه احتجاج کوونکي نیول کیږي او ورته سزاګانې ورکړې کیږي. نو شروان کلندر VOA ډیوا واشنگټن DC.